تکیه کړې دغه دی هغه دغه ځای نو خدای مې فقط د لپاره چې د دی او د دوی پلار و خپل دا کامره ټوله د جوړ کړې ده د ملاسه محمود لپاره دا کامره چې د جوړ کړې د خاص پاس د لپاره د ملاسه محمود لپاره او یو بل وتا دغه درا جوړ کړی صد اخلاص نو دغه ځای د ملاسه محمود دغه کټ و دغه تکیه کول هغه دغه معلوم دي نشانونه نور خو نو د اشیاء نه دي پاتې د پښت د ځای د میز او د او دغه بل میز ده دا ټول کامره د ملا صاحب یو ویډیو چلیږي چې خلک اکثره وایي هغه ټول درواغ ده چې دا شاته وګوري یا د ملا صاحب هغه نه د ملا صاحب او هغه عکسونه چې په میډیا کې خپرېږي لکه دا اوس وخت یو صوتي د تاویل هغه هم نه ده صرف په مجلو کې کوم عکس چې دغه ده هغه عکس و مجلو کې سپینګیری چې داسې پښه وغځوي وري هغه نه ده هغه ټول یا په دې ځای کې در کوم ځای نسته نو هغه ګوري دي چاپ بولي چاپ دغه چاپ دغه وخت په دې خونه کې استغیر په دین نه درابه دغه وخت هغه چاپ مستقیم په دې صفه کې هغه وخت نه د دغې کوټې نه الحمدلله د امریکایي اشغال د غرب لوی امپراتورۍ چې ماته سوې د دغې کوټې نه سوې او خلکو به ویلې چې ملا عمر رحمه الله امیر المؤمنین ملا عمر رحمه الله پاکستان ته تللی نو چیرې اوسېدلی ده د دغه چې د عمري صاحب ورور ده دغه لوی سعادت الله دوی ته نصیب کړی ده چې 8.5 کاله یو وارې په دغه کوټه کې تېر کړي دي او 3.5 کاله تا ویلې چې نورې بل ته یې و چې هغه هم د دوی مربوط دی ورسره تېر کړي دي نو الله دې دغه لوی قرباني تاسو ته قبوله کړي او دا الله په تاسو یو لوی احسان کړی چې دومره لوی افغانستان کې تاسو دلته راغلی دا بیخي ډېر لوی انعام د الله مو قرباني قبوله کړه بیا د دغې زابل ولایت خلکو ته بیا د سیوري ولسوالۍ خلکو ته چې غریب کلی ده دومره لوی قرباني یې کړې ده لوی دا د ملا عمر رحمه الله امیر المؤمنین ملا عمر رحمه الله دغه تپلقې دي او بیخي ډېرې عادي دي مولوي صاحب تلاس باندې یعنې ډېرې عادي چپلقې دي چې مولوي صاحب دلته موږ ته ویلي چې دا به ده پښو کولې نو د خپل عصر لوی امام لوی مجدد او د غربي ښکېلا مقابله یې چې کوله په دغه چپلکو کې کړې ده دا الحمدلله د موږ دپاره یو لوی افتخار ده او دغه کور والا چې ده کړې ده الله دې د قرباني قبوله کړي او دا به انشاءالله د افغانستان په موزیم کې تر ورځ د قیامته پورې انشاءالله چې د اسلام یو دا به یو تاریخ وي د ټولو مسلمانانو دپاره به تاریخ وي ودې ویني هغه خلک چې غربي پلوه خلک دي غربي فکر لري چې مونږ ته د مادیاتو خلک ویلي مونږ د مادیاتو خلک نه یو د الهیاتو خلک یو په دغو زړو چپلخو کې مو امریکایانو ته ماته ورکړې ده الله دې رحم ورباندې وکړي الله دې د قرباني قبوله وګرځوي